سلامونه ملګرو کې هلي احترامات ډیرو په شان زما هم د خیالو چې ګنې مغرب بالخصوص د امریکای متحده ایالات یا یو اس ای چې ورته وایي یونایټډ سټیټس اف امریکا دوی د جمهوریت سره او دوی د انساني حقوقو سره او دوی د بشر دوستۍ سره ولاړ دي. دا زما خیالو ډیر خلکو اوس هم دا خیال دی، خو دغه د تیرو څو ورځو واقعیاتو نه وروسته ظاهره خبره ده چې لیټریچر مې مخې تیر شو، څه خپله بنده فکر وکړي نو دا وهم غلط دی. د هغې صرف او صرف د کیپیټلیسټ مفادات دي او چرته چې هغې روزګار کیږي، چرته چې د هغې بزنس کیږي، چرته چې د هغې وسله خرڅیږي، چرته نه چې هغې پټرول ترلاسه کولی شي، چرته نه چې هغې وسایل ترلاسه کولی شي، هغه ځای کې د هغې دغه حقدار یعنې ډیموکراسي یعنې هیومن رایټس یعنې فریډم اف ایکسپریشن، فریډم اف پریس، دا ټولې خبرې بې معنې وګرځي. هلته لنډ مثال ښه مثال د عرب ملکونه دي چېرته چې امریت دی او د یو خاندان یا د یو فرد مسلسل حکمرانی ده د کلونو کلونو د شرو نه، خو چونکې د امریکې مفادات هلته دي، هغه ځینې پټرول ترلاسه کوي، پټرو ډالر اکانومي ده، ورباندې وسلې خرڅوي، ورباندې سیکورټي سیسټمز خرڅوي، ورباندې خپل خدمات خرڅوي، مطلب خپل سرویسز، خپل آی ټي اکوپمنټس او دغسې بلا نور ډېر څیزونه د تعایش سامان د عیاشۍ سامان ورباندې خرڅوي او په بدل کې د هغې نه صرف د هغې وسایل بلکې د هغې د پټرولو خزانې، د هغې قدرتي زیرمې، قدرتي خزانې د مغرب او د بالخصوص د امریکې په قبضې قدرت کې دي. نو دا فکر د ذهن نه باید موږ ټول لرې کړو. زما خپل دا خیال دی چې ګنې امریکا یا مغرب الا ماشاءالله ایکسپشنل کیسز نشم ویل، لکه د کینیډا د دې موجوده وزیر اعظم یو سټینډ کیدی شي، یا ځینې مغربي ملکونو کې یو مخصوص لیډر یا مخصوص لیډرشپ یا یو مخصوص جماعت کیدی شي لږ ډېر د انساني حقونو، د جمهوریت او د ازادۍ خیال وساتي، د ښځو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، یعنې څومره چې دغه جدید اقدار دي او هغوی یې تبلیغ کوي، نو کیدی شي ځینې د دې خیال وساتي، خو زیاتره صرف او صرف چې کوم دي نو هغه د خپلو مفاداتو تابع دي. چرته چې د هغې مفادات پوره کیږي نو هلته دا توري، هلته دا ټکي هېڅ معنی نه ورکوي او دا تیرو څو ورځو کې تاسو ته ثابته هم شوه. کورم ودان.